سلامونه مې ومنئ، په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نن بیا راځو چې څنګه کولی شو یو اپلیکیشن چې هغه په پلی سټور کې نه وي هغه موږ انسټال کړو. ډېر یوه اسانه طریقه ده او چې ځینې اپلیکیشن یا ایپ دی چې په افغانستان کې اویلیبل دی، په افغانستان کې کار نه کوي او پلی سټور څخه نه انسټالیږي، نو زه یو ډېر اسانه طریقه ته ښیم. تاسو یې انسټالولی سئ. دلته تاسو ګورئ، زه به تاسو ته یو دانه چیک کوم په پلی سټور کې چې هغه نشته. د پی پال په نوم یو کرنسي ده چې مثال هغې کې پیسې ساتل کېږي. هغه نه وروسته انشاءالله راتلونکي ویډیوانو کې هغه باندې بحث کوو څنګه جوړېږي. خو دا چې ده په پلی سټور کې نشته. تاسو یې ګورئ، کوم شکل چې پی پال ده هغه نشته. دا نور شکلونه دي، دا مهم نه دي. زموږ لپاره دا خپل شکل مثال چې ما انسټال کړی دی دا شکل ډېر مهم ده. تاسو یې ګورئ چې زیات دا یې کاروي. خو راځو اوس څنګه کولی شو دا انسټال کړو په افغانستان کې. نو لومړی به تاسو راشئ کروم براوزر ته. که تاسو بل کوم براوزر لرئ مشکل نه ده، تاسو هغه خلاص کړئ. خو زه راځم مثلا کروم براوزر دا کې. او دلته یو مهمه نکته ده چې مثال تاسو کولی شئ چې د هغه اپلیکیشن نوم راواخلئ. مثال هغه نوم مو چې زده وي هغه نوم ولیکئ. هغه نه تاسو باید فاصله APK بیا فاصله ډاونلوډ لکه ما څنګه لیکلی تاسو ته ګورئ. همدغه تاسو وګورئ لکه ما چې لیکلی ده. خو داسې ده مثال تاسو کار اپلیکیشن انسټالوئ، د هغه نوم لیکئ، هغه نوم نه بغیر بیا هغه نه وروسته بیا APK بیا ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته ګورم سرچ ورکوم. دلته به تاسو راشئ، دا دویم کوم نشنه لیکل چې دی دا باندې تاسو کلیک وکړئ. زه په دغه باندې کلیک کوم. دلته تاسو ګورئ زما کوم د پی پال هغه شکل چې ده دلته یې ماته لیکلي. دلته به تاسو ته ولیکي چې مثال ډاونلوډ، دلته یې ماته لیکلي دي ورژن د مثال د زما لپاره ورژن ده. خو تاسو ته به لیکلي ځکه ما انسټال کړی دی، تاسو ته به یې ولیکي چې ډاونلوډ. نور طریقه نه غواړي، ډېر اسانه ډاونلوډ کېږي. دا نور کوم دا ایډ دي، دا ایډ ختمول دلته ایډ راځي. نور طریقه نه غواړي، بس صرف تاسو په مهمه نکته چې ده هغه APK ده. چې کله تاسو مثال یو اپلیکیشن را انسټالوئ هغه په پلی سټور کې نه وي، نو کروم براوزر ته راځئ، هلته د اپلیکیشن نوم لیکئ، دغه نه فاصله بیا APK بیا فاصله بیا ډاونلوډ. ډېر اسانه ده انشاءالله. خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ تر دې ځایه. انشاءالله په راتلونکي ویډیوانو کې به هم داسې خوندورې ویډیوانې انشاءالله ته راوړم چې ستاسو مشکل په حل شوي. خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ.